قصه ده چې د عمر نه خو 15 کلنه وه، خو د قد نه بالکل د 10 کالو ماشومه ښکارېده. په اول ورځ چې کله کالج ته لاړه، نو خلکو ورپسې ټوکې شروع کړې. یا لکه دا ماشومه څوک نرسرۍ ته ورسوئ، یا د داسې ماشومان مه راولئ ځان سره. بچی homework دیسری ABCD که 1 2 3. خو تاسو ته پته ده چې سیما څه جواب ورکړو؟ سیما په غوسه کې وویل تاسو هر څومره چې خندل غواړئ وخندئ، د ریزلټ په ورځ به انشاءالله ستاسو خندا بنده کړم. نو اوس سوچ وکړئ، یوه وړه جینۍ چې ټولو پسې ټوکې او مسخرې کوي، همغه جینۍ به یو ورځ په یو لوی موټر کې راځي او د ټولو مخې ته به سټایل وهي. خو په دې کیسه کې به داسې وخت هم راشي چې سیما او د هغې کورنۍ به د ډېر غربته سړک ته روځي. او آیا دا وړه سایز جینۍ آخر څنګه دومره فول پاور